غواړئ زده کړئ چې څرنګه د پښتو نومونه یا د پښتو عبارت په انګلیسي کې ولیکئ؟ آیا تاسو خپل نوم یا د فامیل نومونه په انګلیسي کې لیکلی شئ؟ شاید دا او دې ته ورته پوښتنې مو د مودو راهیسې په ذهن کې بې ځوابه پاتې وي، خو د اندېښنې وړ نه ده. موږ تاسو دپاره په دې ویډیو کې یو بشپړ سکرپټ چمتو کړی چې څرنګه کولی شو د پښتو نومونه په انګلیسي کې ولیکو. السلام علیکم. په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله او د عافیت جامې به مو پر تن وي. غواړم په دې ویډیو کې در وښایم چې څرنګه کولی شو د پښتو نومونه په انګلیسي کې ولیکو. باید موږ په ځان کې دا وړتیا پیدا کړو چې د خپل ملګري یا خپل نوم په انګلیسي کې ولیکو. So let's get started. نو راځئ چې دا مهم درس په شریکه زده کړو. لومړی توری زموږ سره ای دی. هر کله چې موږ د پښتو نوم په انګلیسي کې لیکو او په هغه نوم کې الف زبر، غین زبر او وقف راغلی وي نو موږ بیا ای لګوو. لاندې مثالونو ته وګورئ. زموږ سره د احمد نوم دی، الف ح میم دال. د احمد په نوم کې لومړی الف راغلی دی نو دلته موږ ای لګولې ده. AHMAD احمد. علی ALI علي. حمید HAMEED حمید. الف موږ د چې ا موږ د الف زبر او غین زبر د لپاره استعمالوو، خو ولې دلته بیا استعمال شوې ده؟ په حمید نوم کې وقف دی. وقف دا معنی چې په یو ځای کې خوله وازیږي، یعنې که په پښتو نوم کې الف زبر وي او یا نه وي، یا غین زبر وي او که نه وي، خو که چیرې وقف وي نو هلته موږ بیا استعمالوو، لکه د حمید په نوم کې چې مو استعمال کړې ده. د ه او میم ترمنځ خوله خلاصیږي، نو هر کله چې په یو ځای کې خوله خلاصه شي نو هلته موږ بیا ای لګوو. ACT نور تاسې پکې پریکټس کوئ. څومره چې پریکټس کوئ په هماغه اندازه به تاسې دغه درس ښه زده کیږي. ورپسې توری بی دی. کله چې موږ په پښتو نوم کې بی ولرو او غواړو هغه انګلیسي ته واړوو نو موږ د بی پر ځای بی لګوو. اگزامپلز مثالونو ته وایي. بهار. که چېرته موږ بهار نوم په پښتو کې ولرو او غواړو دا انګلیسي ته اړوو نو موږ بیا د بی پر ځای بی استعمالوو، لکه دلته چې موږ څرنګه استعمال کړې ده BAHAR بهار. وخته موږ زده کړل چې د الف زبر دپاره موږ ای استعمالوو، نو دلته ځکه موږ ای لګولې ده، او د بی دپاره موږ بی استعمالوو، لکه په دې نوم کې. همداسې بل مثال بابا BABA بابا، BABAR بابر. نور پکې پریکټس. سی. نو موږ په پښتو کې داسې یو توری نه لرو چې موږ د سی دپاره استعمال کړو، سو دا نو موږ همداسې پرېږدو. ورپسې توری ډي دی. کله چې موږ پښتو نوم په انګلیسي کې لیکو او په پښتو نوم کې دال او ډال وي نو موږ بیا ډي استعمالوو، لکه دلته چې موږ څرنګه استعمال کړې ده. د ډاکټر نوم ته تاسې وګورئ. که موږ وغواړو چې دا نوم په انګلیسي کې ولیکو نو د ډال پر ځای موږ ډي استعمالوو، لکه څنګه چې موږ دلته استعمال کړې ده DOCTOR ډاکټر. ګلداد GULDAD ګلداد. نو دلته هم دال راغلی دی او دلته هم دال راغلی دی، نو دلته موږ ډي استعمال کړې ده او دلته مو هم ډي لګولې ده د دال پر ځای. ورپسې دري DARI دري. د دري په کلمه کې لومړی دال راغلی دی، سو نو ځکه موږ دلته ډي استعمال کړې ده. ورپسې توری زموږ سره د ای دی. که چېرته موږ پښتو نوم ولرو او په هغه نوم کې یا راغلی اوسي نو موږ بیا ای استعمالوو، لکه دلته چې مو استعمال کړې ده SALEEM سلیم. خو دلته موږ ای ډبله کړې ده. ولې؟ ځکه چې دلته په یا باندې یو رقم یا امپیزایز پرې راځي، فشار پرې راځي، نو هر کله چې په یو توري باندې فشار راځي نو هغه موږ بیا ډبلوو، لکه د سلیم په نوم کې په یا باندې فشار راغلی دی نو ځکه موږ ای ډبله کړې ده، یعنی سلیم SALEEM سلیم. همداسې کریم KAREEM کریم. HAMEED حمید. د حمید په نوم کې په یا باندې فشار راغلی دی نو دلته موږ ای ډبله کړې ده. ورپسې توری د اف دی. که
که چېرته موږ دې نوم ته وګورو د دې نوم لومړی توری د فې دی نو موږ د فې پر ځای اف لګوو لکه څنګه چې موږ په دې نوم کې لګولی دی FARMAN فرمان نو موږ د فې دپاره په انګلیسي کې اف توری لرو همداسې فهیم FAHEEM فهیم نو د فهیم په نوم کې لومړی توری د فې دی نو ځکه موږ دلته اف استعمال کړی دی همداسې فضل FAZAL فضل جی کله چې موږ پښتو نوم کې ګاپ او ګې ولرو نو موږ بیا د دې دوو تورو پر ځای په انګلیسي کې لګوو یعنی که چېرته موږ د ګلاب نوم ولرو او غواړو دا په انګلیسي کې ولیکو نو موږ به د ګاپ پر ځای جی استعمالوو لکه څنګه چې موږ په دې نوم کې استعمال کړې ده لکه GULAM ګلاب همداسې ګیره GEERA ګیره نو د ګیرې په کلمه کې لومړی توری د ګې دی نو ځکه موږ دلته جی استعمال کړی دی نو تاسې تورو ته ګورئ کله چې د پښتو په نومونو کې دغسې توري راغلي وي نو د هغې پر ځای د انګلیسي دغسې الفاظ استعمالوئ لکه څنګه چې موږ د ګې او ګاپ دپاره جی استعمالوو ورپسې نوم ګل ولی GULWALI ګلولي نو د ګلولي په نوم کې ګاپ راغلی دی نو که غواړو د ګلولي نوم په انګلیسي کې ولیکو نو موږ بیا د ګاپ پر ځای جی راولو لکه څنګه چې موږ دلته لګولې ده GULWALI ګلولي H که چیرې موږ د پښتو نوم په انګلیسي کې لیکو او د پښتو په نوم کې ها او هی راغلی اوسي نو موږ بیا په انګلیسي کې د هغې دپاره اچ استعمالوو examples وایي مثالونو ته لومړی نوم زموږ سره حلیم دی HALEEM حلیم ورپسې نوم هلال دی HILAL هلال نو د هلال په نوم کې لومړی توری د ها دی نو ځکه موږ دلته اچ استعمال کړی دی نو تاسې نومونو ته ګورئ که په نوم کې هی راغلی اوسي نو هلته موږ بیا اچ استعمالوو لکه دلته چې موږ استعمال کړې ده همداسې هندي HINDI هندي سې توری زموږ سره د آی دی آی موږ د الف زیر غین زیر خپله د زیر دپاره د یا دپاره موږ استعمالوو نو راځو مثالونو ته examples وایي مثالونو ته لومړی نوم زموږ سره اکرام دی لومړی تاسو پښتو ته ګورئ د هغې وروسته موږ بیا انګلیسي ته دغه نومونه اړوو لومړی نوم زموږ سره مثلا د اکرام دی په پښتو کې که غواړو د اکرام نوم په انګلیسي کې ولیکو الف زیر دی بیا کاپ دی را ده الف دی او میم دی اکرام نو وخته موږ زده کړل چې د الف زبر دپاره غین زبر دپاره او د وقف دپاره موږ ای استعمالوو هلته د اکرام په نوم کې الف وس الف زیر دی نو دلته موږ آی استعمالوو که چېرته دا اکرام ویل کېدی نو حاله موږ بیا ای استعمالوله خو دا اوس اکرام ویل کېږي نو دلته موږ آی استعمالوو لکه IKRAM اکرام IMRAN عمران د عمران په نوم کې دغه غین چې دی دا غین زیر دی نو دلته د دې غین پر ځای موږ آی استعمالوو IMRAN عمران ALI علي نو د علي په نوم کې دغه کوم غین چې تاسو وینئ دا ما چې لیزر پرې راوړی دی دغه غین اوس غین زبر دی نو دلته د دې غین پر ځای موږ ای لګولې ده سمه ده همداسې ورپسې نوم جاوید JAVID جاوید نو دلته یا راغلې ده نو د یا پر ځای موږ آی لګوو لکه څنګه چې موږ په دې نوم کې لګولې ده همداسې شاهد SHAHID شاهد دې توری زموږ سره د جې دی کله چې د پښتو نوم ولرو لکه دغه نوم د جاوید نو که د جاوید نوم موږ په انګلیسي لیکو او په دې کې لومړی توری د جیم دی نو دلته موږ جې لګوو JAVID جاوید همداسې جبار JABAR جبار همداسې جمال JAMAL جمال نو د جمال په نوم کې جیم راغلی دی نو د جیم پر ځای موږ جې استعمالوو همداسې جاوید JAVID جاوید ECT سې توری د کا دی کله چې د پښتو په نوم کې کاپ ولرو نو د کاپ پر ځای موږ کا استعمالوو نو کوشش وکړئ چې د ځان سره یو کاپي ولرئ تر څو دا د ځان سره نوټ کړئ چې موږ د کاپ دپاره
کې استعمالوو او همداسې نور توري زده کړئ. کله چې تاسو دا زده کړل له دې څخه بیا یو مجموعه جوړیږي د تاسو په ذهن کې او د هغې وروسته تاسو کولی شئ چې په مکمل او په صحیح ډول سره د پښتو نوم په انګلیسي کې ولیکئ. نو لومړی نوم زموږ سره کمال دی. که د کمال نوم په انګلیسي کې لیکو نو د کا پر ځای موږ کې استعمالوو لکه کمال KAMAL کمال. همداسې د کور که د کور نوم موږ په انګلیسي کې لیکو نو د دې کا پر ځای موږ کا استعمالوو لکه KOR کور. همداسې کابل KABUL کابل ECT. همداسې نور مثالونه هم شته. ورپسې توری د ال دی. دا د لام دپاره استعمال دا خو اسانه دي دا در سره زده کړئ فقط د یو توري دپاره استعمالیږي. اگزامپلز ولی. نو هر کله چې لام وینئ په پښتو نوم کې د هغې په ځای تاسې ال استعمالوئ ساده. لال نبي LAL NABI لال نبي ECT. همداسې نور مثالونه پکې دي. نو همداسې ساده زده کړئ چې هر کله تاسو د پښتو په نوم کې لام وینئ نو د هغې پر ځای ال استعمالوئ. ورپسې توری د ام دی. کله چې د پښتو په نوم کې میم وینئ نو د هغې په ځای ام استعمالوئ لکه نسیم NASEEM نسیم. د نسیم په نوم کې اخیري یا وروستی توری چې دی د میم دی نو د میم پر ځای موږ ام استعمالوو لکه د دې په نوم کې چې موږ استعمال کړی دی. همداسې ندیم د ندیم په نوم کې وروستی توری د میم دی نو دلته موږ ام لګولی دی. همداسې مسلم. ان د پښتو په نوم کې چې کله نون او نور راغلی اوسي نو حاله موږ بیا ان استعمالوو لکه ناهید. د ناهید په نوم کې لومړی توری د نون دی نو دلته موږ ان لګولی دی NAHID ناهید. همداسې نور NOOR. ورپسې توری د پی دی. یعنی که په پښتو په نوم کې موږ پی ولرو او غواړو هغه نوم انګلیسي ته واړوو نو د پی پر ځای موږ پی استعمالوو لکه لاندې مثالونو کې تاسې وینئ PASHTO پښتو. پټان PATHAN پټان. د پټان په نوم کې لومړی توری د پی دی سو ځکه نو موږ دلته پی استعمال کړې ده. همداسې پاکستان PAKISTAN پاکستان. د پاکستان په نوم کې پی راغلی ده نو دلته موږ پی لګولی ده. نو هر کله چې د پښتو په نوم کې پی راغلی وي نو هلته موږ بیا پی استعمالوو لکه د دې په مثالونو کې چې موږ استعمال کړل. کیو. که چېرته د پښتو په نوم کې قاف ولرو نو هلته موږ بیا کیو استعمالوو ډېر ساده. اگزامپلز قدرت QUDRAT قدرت. د قدرت په نوم کې قاف راغلی دی دلته موږ کیو لګولی. همداسې قسیم قاسم KASIM قاسم. طارق. د طارق په نوم کې وروستی توری د قاف دی دلته موږ کیو لګولی دی. وروستی توری د آر دی. د را دپاره استعمالیږي لکه رحمت. که د رحمت نوم موږ په انګلیسي کې اړوو نو د را په ځای موږ آر استعمالوو RAHMAT رحمت. کور. همداسې ړوند ROND ړوند. نو د را او را دپاره موږ آر استعمال. ورپسې توری د اس دی. د سین سواد سې دپاره استعمالیږي. یعنی که د په پښتو په نوم کې تاسې دا درې توري ووینئ نو تاسې بیا به د دې درې تورو پر ځای اس استعمالوئ لکه څنګه چې مو په لاندې مثالونو کې استعمال کړي دي. SALEEM سلیم. همداسې سمر او نصیر ECT. ټي دی. د ټې دپاره استعمالیږي. کله چې تاسې د پښتو په نوم کې دغه درې توري وینئ نو تاسې بیا ټي استعمالوئ. Look at examples. تور TOOR تور. طارق ټال. نو که تاسو دا درې توري د پښتو په نوم کې وینئ ټي استعمالوئ. ډېر ساده او ډېر اسانه. یو دی. موږ یې د واو دپاره استعمالوو.
وختي موږ زده کړل چې او هم موږ د واو دپاره استعمالوو او دلته بیا راغلل چې یو هم موږ د واو دپاره استعمالوو. د دې ترمنځ فرق دا بعد اوس راځو مثالونو ته. examples: ګل GUL ګل، د ګل په نوم کې یو راغلی ده او واو هم راغلی دی. کله چې په یو نوم کې واو تلفظ شي خو را نشي هلته موږ یو لګوو. محمد MUHAMMAD محمد، MUSTAFA مصطفى ACT همداسې نور. نو د اوس لپاره فقط دا زده کړئ چې که چېرته د پښتو په نوم کې واو ولرو او هغه په نوم کې موجود نه وي بلکې تلفظ شي نو هلته موږ یو لګوو. بس وی دی دا هم د واو دپاره استعمالوو. NAVEED نوید. W هم موږ د واو دپاره استعمالوو خو د کوم واو دپاره دلته مې نور درته لیکلی دی. د کلمې په شروع کې چې کله واو راشي نو اکثره W راځي. نو تاسې دا زده کړئ چې کله د کلمې یا د نوم په سر کې واو راشي هلته موږ W لګوو لکه څنګه چې موږ په دې نومونو کې لګولی دی. examples مثالونه: ولید، د ولید په نوم کې د ولید نوم په واو سره شروع شوی دی نو دلته موږ W لګولی دی WALID ولید. همداسې ورور WROR رور او وطن WATAN وطن. نو د دې درې واړو نومونو شروعات په واو سره شوی دی نو ځکه دلته موږ W لګولی دی. X نشتی موږ سره په پښتو کې موږ داسې توري نه لرو چې موږ د X دپاره استعمال کړو. فرض کړئ موږ د یاسین نوم لرو په پښتو کې او زموږ څخه څوک پوښتنه وکړي چې باید دا نوم دی موږ ورته په انګلیسي کې ولیکو نو د لومړی یا پر ځای به موږ Y لګوو. لکه دلته چې مو لګولی دی YASEEN یاسین. نو دلته په دې یا باندې امپیزایز یا فشار دی زور پرې راغلی دی نو دغه موږ ډبلو یاسین یاسر YASIR یاسر. همداسې یارګل. او اخیری توری زموږ سره زد دی. کله چې تاسې دغه 15 توري د پښتو په نوم کلمه متن کې وینئ او غواړئ هغه په انګلیسي کې ولیکئ نو د دې 15 تورو پر ځای به تاسې زد استعمالوئ. لاندې مثالونو ته وګورئ. examples وایي مثالونو ته: ذاکر، د ذاکر په نوم کې زال راغلی دی نو د زال پر ځای موږ زد لیکلی دی. الف راغلی دی نو د الف پر ځای موږ A لیکلی ده. کاپ راغلی دی نو د کاپ پر ځای موږ K لیکلی ده. پسې I ده او R دی. د را په ځای موږ R لیکلی دی. سمه ده. نو ذاکر راځي. سمه ده. ورپسې ځان دی ZAAN ځان. نو دلته ځنګلي ځا راغلی ده دلته موږ د ځنګلي ځا پر ځای زد لګولی دی. همداسې زاهد. دا برخه ډېره مهمه ده او باید د دې نور درس سره دا هم زده کړئ. یعنې په هغې درس کې دا نشته چې موږ د شین دپاره څه استعمال کړو چې دپاره. نو راځو دا هم زده کوو. د شین دپاره موږ SH استعمالوو. هر کله چې تاسو شین وینئ نو په هغه ځای کې SH استعمالوئ. لکه د شاهد په نوم کې SHAHID شاهد. د شاهد په نوم کې شین راغلی دی نو دلته موږ SH لګولی دی. ډېر ساده. داسې ښې او د اوښ والا ښې چې موږ کله د پښتو په نوم کې وینو نو موږ KH استعمالوو. لکه خان، د خان په نوم کې کلکه ښې راغلی ده نو دلته موږ KH استعمالوو. همداسې خار، که د خار نوم موږ په انګلیسي کې لیکو دغسې به یې لیکو KHAAR خار. چې د CH کله چې موږ د پښتو په نوم کې چې وینو او غواړو هغه په انګلیسي کې ولیکو لکه چمن. د چمن نوم که چېرته موږ په انګلیسي کې لیکو نو د چې پر ځای موږ باید CH ولګوو. لکه دلته چې موږ څنګه لګولی دی CHAMAN چمن. همداسې ژ که د پښتو په نوم کې ژ ولرو او هغه نوم په انګلیسي کې لیکو نو موږ ZH استعمالوو. لکه ژوندون، که د ژوندون نوم موږ په انګلیسي کې لیکو نو د ژ پر ځای موږ ZH استعمالوو. لکه دلته چې موږ څنګه لیکلی دی ZHWANDOON ژوندون. غین، که د غفار نوم موږ په انګلیسي کې لیکو نو د دې غین پر ځای به موږ GH استعمالوو. لکه غفار. ډېر واضح مثالونه دي. دا د ځان سره تکرار کړئ او ویې ګورئ انشاءالله چې له دې وروسته به تاسې په دې درس باندې مکمل سرخلاص شي. مهم ټاپک او خلاصه: غږ ته پام وکړئ نه حرفونو ته. نو تاسې که د پښتو نوم په انګلیسي کې لیکئ نو تورو ته یې مه ګورئ، غږ ته پام وکړئ نه حرفونو ته. سمه ده. یو نوم یوازې یو ډول نه لیکل کېږي. لکه د محمد نوم دی زموږ سره دا
درې قسمونه یې ما لیکلي دي، یعنې درې ډوله یې ما لیکلي دي، لکه MUHAMMD MOHAMMAD MUHAMAD ټول سره توپیر لري خو ټول صحیح دي، خو ته هڅه وکړه چې مشهور شکل وکاروې. یعنې د پښتو نوم په یو ډول نه لیکل کیږي، که ته څه رقم لیکې او تا څه ډول صحیح ښکاري په هماغه ډول یې لیکه، خو ته هڅه وکړه چې مشهور شکل یې وکاروې. یعنې په ټولنه کې یا نور استادان یې د انګلیسي، نور خلک یې د انګلیسي څرنګه دغه نوم لیکي چې هغوی یې څرنګه لیکي همدغسې یې ته هم ولیکه. موږ د نن ورځې درس د ځان سره یې نوټ کړئ، پریکټس پرې وکړئ، تمرین پرې وکړئ. که دغه درس تاسې زده کړئ، پوهېږم چې زړه خفه کوونکی و، خو که تاسې زړه خفه کوونکي کارونه ونه کړئ، خپلو اهدافو او یو مهارت نشئ ترلاسه کولی، نو باید په دې باندې پریکټس وکړئ او دغه توري په کتابچه کې د ځان سره ولیکئ تر څو زده کړئ چې د کوم توري دپاره موږ په انګلیسي کې کوم توری استعمالوو. نو امید لرم چې تاسو دې یو څه زده کړي وي له دې ویډیو څخه. See you in the next video. Goodbye.